پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک چې د مرګ سب پیغمبر علیه الصلاة والسلام په یو مجلس کې ناست دی، صحابه پر راګرځېدلي دي د حلقې په شکل باندې. بره د یو سړي تمثیلا و خیالا قصه کوي. بره ورته صحابه یو سړی مري، د مرګ پر وخت باندې د دې یو وروره څه پوښتنه کوي چې وروره ما خو ستا سره ځان ډېر ستړی کوي، ډېر مې در سره در په دره کوي او د ماشوموالي څه مې دې حال ته راورسولې، آبادي مې درکړله او په آباد مې کې او په عزت مې کې او رالوی مې کې، اوس پر ما باندې مرګ راځي، ناولده سفر دی، سړی ته به در کومه حده زما سره وفا کوي؟ نو هغه به ورته وایي چې زما ستا سره وفا هغه در دې وخته ده چې دا دوه رمقه سا دې در دې سږمو وختله، در دې وخته دې وفادار یم چې کله دې سا ختمه سو نور ته پوهېږې زه پوهېږم نه، زما په تا څه غرض شته نه ستا زما په ما څه غرض. نو هغه ورته زما ستا سره وفا ده، دې دوو رمقو سا غوندې ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې دویم وروره څه په دویم ورته سړی ما خو ستا سره ډېر احسانات وکړو، ته به زما سره در کومه حده وفا کوې؟ هغه ورته وفا دا کوم چې په زندګي کې خو دې ملګری یم، چې مرګ رالی ملګری یم، چې د قبر و توره کنده ته ما خښتې در پسې کښېښولې، نور نه ته پوهېږې نه زه پوهېږم. بس بیا ته خپل کار سره مخامخ خپل نه به ته زما څه تمه کوې نه زه ستا څه تمه کوم. دریم باندې مخ راوګرځوي، ورته سړی ته به در کومه حده پورې وفا کوې؟ نو هغه ورته وایي چې کله دې دوه پرېښوې نو زه په دې قبر کې در سره لویږم، په دې قبر کې که تیاره و څراغ درته جوړېږم، په قبر کې که خاموشي و خبرې در سره کوم، په قبر کې که تکلیف و هلته تسلي در کوم. چې د قبر څه مې راپورته کې د قیامت په میدان کې چې د هرې خوا مشکلات یې زه درته ولاړ یم، چې در څو پورې پر پل صراط در سره تېرېږم، رهنمایي دې کوم، درته څراغ یم، او چې در څو مې د جنت په دروازه باندې نه ایستلې بس دروازه مې در پسې رابنده که نوره زما وفا ختم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دې صحابو ته کم یو ډېر وفادار ورور دی؟ نو صحابي ورته دا دریم خو ډېر وفادار دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته دغه اول ورور د انسان مال و دولت دی، چې د کم مال و دولت دپاره سړی شپه و ورځ منډې وهي، د هغې د راجمع کولو دپاره د سړي شپه و ورځ پر ځان باندې یوه کړي، د هغې مال و دولت ستا سره وفا در دغه حده ده چې دا دوه رمقه سا دې در سږمو وختله، هغې د بل چا سو بیا ستا نه بلل کېږي. بس او دویم چې دی چې کم در قبر در تورې کندې پورې ورسولې، دا د سړي قریبان دي، یا د ورونو په شکل یا د زامنانو په شکل یا د بل چا په شکل، چې د کومو اولادو دپاره موږ تاسو نن څه کوو چې بس د اولاد نه په قمې په غاړه کښېوتلې ده، نه حلال ګورم نه حرام ګورم، نه جایز ګورم نه ناجایز ګورم، نه روا ګورم نه ناروا ګورم. حضرت جي رحمت الله علیه ډېر بزرګ هغې به ویښت ویل، ولای خلکو تاسو ته چا ویلي دي چې د عیال نفقه فرض ده؟ په خدای قسم چې په کوم شکل یې تاسو راټولوئ په دغه شکل حرامه ده، ناروا ده، ناجایز ده، چې نه حلالو ته ګورې نه حرامو ته ګورې، نه روا او ناروا درله پېژنې، چې کوم شی تاله په لاس درلی هغه روا دی، چې نه درته هغه ناروا دی. د هغه بچانو دپاره چې موږ نن څه کوو په دنیا کې او د هغې دپاره مې ځانونه و جهنم ته تیار کړي دي، د هغې بچانو وفا در دغه حده پورې ده. حدیث شریف کې راځي چې کله بچان قریبان مړی په قبر کې کښېږدي او خاره ورپسې توکي، نو ملایکه دا موټ د دې خارو ډکي د دې قریبانو پر سترګو یې روپاشي، وایي زه نور مې سترګې ستاسو د خارو ډکي، دی پر خپله لار پرېږدئ، تی پر خپله لار ځینې ځئ. او دریم کم ورور چې د انسان دا چې په قبر ته سړی ورسېدی د قیامت میدان ته پل صراط ته، دا د انسان نیک عمل دی چې کم نیک عمل سړي په دنیا کې کړي، د هغې وفا د قبر د کندې څه وروسته روانه سي. د انسان نیک عمل په قبر کې د صراط په شکل درته پروت دی، په قبر کې د یو خبرې کوونکي دوست په شکل در سره دی، او د یو غمخواره محافظ په شکل دی، او بیا د قیامت په میدان کې دی، او د قیامت د میدان څخه وروسته پل صراط دی. په دې نیک عمل باندې چې انسان د جنت دروازې ته ننوځي، در هغه وخت د سړي ملګری دی. نن چې د کم چا وفا در کومه حده پورې ده، زما او ستا د هغې سره تعلق در کومه حده دی. نن چې د کم چا وفا په څومره درجه کې کمه ده، زما او ستا د هغې سره تعلق په کومه درجه کې ډېر دی. نو په دې خاطر باندې مرګ راځي، حقیقت دا دی، قبر راځي، د قبر توره کنده راځي، دا د الله تعالی د طرفه اټله کلکه فیصله ده
لیکن د مرګ د تیاری بغیر ما مخکې څو ځله دا ویلي دي چې کم سړی د تیاری بغیر او په ګناه باندې ککړ او بغیر د توبې څخه د قبر دې تورې کندې ته ورغوټس نو ما درته ویل بیا د قبر کنده مه بولئ والله د قبر کنده نه ده دا د الله تعالی د عذابونو بې پایانه سمندر دی بیا هلته سړی د داسې حال وبدا من الله ما لم یکونو یحتسبون قرآن کریم وایي هلته به سړی د داسې حالاتو سره مخامخ وي چې په دنیا کې به سړي فکر و تصور نه یې کړی چې داسې حالات هم راځي نو په دنیا کې دانا سړی عقلمند سړی هغه دی چې هغې د خپل ځان خو وپېژني چې زه څنګه پیدا سوم د څه دپاره پیدا سوم د کم منزله څه کم منزل ته راورسېدم د دې بعده ما ته کم منازل ګوري او زه روان پر کومه یم او څنګه ځایو ته رسېږم او زما مخ ته کم منازل د هغې دپاره د تیارۍ هغه صرف دغه عرصه ده چې په دې کې ما او تا یو څو د اقامت ورځې تېروو او زندګي مې د سفر ده او دا سفر مې روان دی دغه زندګي د سفر د اقامت په شکل الله د دغه آخرت د تیارۍ دپاره راکړې ده نیک عمله خلک نیک بخته خلک چې زندګي د آخرت په تیاري کې ورباندې تېره سوله نادان خلک کم نصیبه خلک هغه دي چې د دنیا زندگی په خواهشاتو کې ورباندې تېره سوه او یو دم د عزراییل علیه السلام در چمن لاندې